السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم ملګرو چې تاسې به ټول راته رک روغ او جوړ خوشحاله به وئ. بیا هم له ټکنیکل زده کړې چینل څخه په ډیر زیات خوندور او زبردسته ویډیو کې تاسو ته راغلی یم. ګرانو ملګرو، نن مې ستاسو لپاره یو ډیر خوندور اپلیکیشن راوړی دی چې د هغه په ذریعه موږ کولی شو چې د خپل موبایل کیمره لاک کړو. یعنې ملګرو، موږ د خپل موبایل کیمره لاک کړو نو هیڅوک به نشي کولی چې زموږ په موبایل باندې عکس یا تصویر واخلي. یا که تاسو ملګرو بل ملګري ته ورکړئ، هغه به هیڅ دا اپلیکیشن ورته سیټینګ وکړئ ملګرو، هیڅ به نشي کولی چې ستاسو موبایل کې تصویر یا عکس واخلي. نو راځئ ملګرو چې په ویډیو باندې پیل وکړو. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې زه له تاسو څخه ډېر په درنه هیله کوم که تاسو تر اوسه زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ نشان ته هم زور ورکړئ، په آل باندې کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هره ویډیو تاسو ته په وخت سره رسیږي. او ویډیو خامخا لایک کړئ، که مو خوښ شول نور ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ. او که څوک زموږ په د پیج باندې ویډیو ګوري نو هیله لرم چې زموږ پیج هم لایک کړي. نو هغه لپاره ملګرو تاسو یو اپلیکیشن ته ضرورت لرئ چې پلی سټور کې هم پیدا کېږي، خو نه ما په ډسکریپشن کې لینګ تر کړی، له هغه ځای څخه یې تاسې ډېر په راحته ډاونلوډ کولی شئ. دغه اپلیکیشن دی ملګرو، دا اپلیکیشن به تاسو ډاونلوډ کړئ. ما ډاونلوډ کړی، اوپن به یې کړو. ملګرو دلته هیڅ سیټینګ نه غواړي، تاسو ملګرو خاص دا رقم به کوئ ملګرو، بیا به تر اوسه اوس پرې راسو ملګرو موږ خپلې کیمرې ته. زموږ کیمره کار کوي که نه تاسو ګورئ ملګرو. اوس کلیک زه په کیمره باندې کوم، ډایرکټ ملګرو تېرېږي، تاسو خپله کتلی شئ. اوس راځو ملګرو واتساپ ته ملګرو. دلته ملګرو موږ په کیمره آپشن باندې کلیک وکړو، تاسې ګورئ. دا د ملګرو ډایرکټ تېروځي، تاسو خپله کتلی شئ ملګرو. نو په دې طریقې سره ملګرو تاسې کولی شئ چې خپلې کیمرېګانې لاک کړئ، یعنې هیڅوک به نشي کولی چې ستاسو موبایل کیمرې ته ګوته ورړي. نو دا ویډیو ملګرو هیله لرم چې ویډیو مو خوښه شوي، که مو خوښه وي نور ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او چینل لازمي سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو چې زه راځم، د الله په امان.